الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدرمند علماء کرام مجاہدین عظام قدرمند مومن مسلمانان ورونو ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټولو ته د هر څه د مخه د دې مبارک لوی اختر مبارکي وایم. الله جل جلاله مو صالح اعمال قبول کا او الله جل جلاله دې د نیکو اعمالو توفیق درکړي. الله جل جلاله دې دا اختر زموږ استاسو د پاره مبارک وګرځي او الله دې دا همیشه پر موږ دا خوشحالي د اختر را وګرځي. مسلمانانو ورونو، نن د اختر قدرمند مبارک ورځ ده. د مسلمانانو د سرور او د خوشحالي ورځ ده. په دې ورځ کې مسلمانانو ته خوشحالي په مخ کې راځي. لو خوشحالي خو د حاجانو د حج ده چې طواف زیارت وکي او د حج نه فارغ شي، نو هلته ډېر لوی خوشحالي وي د حجانو مبارکانو. رب جل جلاله دې د دې حجونه قبول کړي. الله دې د دې دعاګانې قبول کړي د ټولو مسلمانانو په حق کې. او بل خوشحالي دا چې مسلمانان په نن ورځ کې د الله جل جلاله غټ عبادتونه سرته رسوي. یو په دې ورځ کې دغه لمونځ دی چې په نور وخت کې نسته. دا مسلمانان په یو ستر او لوی او عظیمه اجتماع کې سرته رسوي. په دې ورځ کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې باندې ټینګار کاوه چې تاسو دې ورځې ته ځانونه حاضر کړئ، نر او ښځې ځانونه حاضر کړئ، تر څو د مسلمانانو په دعاو کې تاسو شریکان شئ او په دې ښه عبادت کې برخه واخلئ. نو د مسلمانانو د پاره دا اجتماع او دا د مسلمانانو په دعا کې شرکت دا یو لوی خوشحالي ده. دا اجتماع چې د مسلمانانو د پاره ده. په اول کال کې د هجرت دا د مسلمانانو د ادغال منځو د اختر منځونه را روان سو شروع سو. دا هغه وخت چې بیا در دې وخت پورې د مسلمانانو دا د اختر او د خوشحالي او د عبادت ورځ ده. بل دا خوشحالي ده چې په کوچنی اختر کې صدقات الفطر دي چې خلک دا د فطر صدقې ادا کوي. دا غنیان چې دي دا د فقیرانو سره مرسته کوي. دی باندې غنیم خوشحالي چې د صدقې او د خیرات ځای پیدا کړی دی، په ثواب باندې خوشحالي. فقیران بیا په امداد او کومک باندې د غنیانو خوشحالي. او په لوی اختر کې بیا د اضحیو مسله ده
دا د اختریانو غوښې دي چې غنیان خلک اختریان حلالوي او دې غریبانو دې مسکینانو ته دا خیرات په غوښو باندې کوي، غوښې ورکوي. نو دا هم یو خوشحالي ده. او دا غنیان خلک چې دي دا د فقیرانو غریبانو سره مرسته او کومک کوي. په دې ورځ کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم پر صدقه او خیرات باندې ټینګار کاوه. دا د خوشحالي ورځې دي، په دې کې ثوابونه تر نورو ورځو ډیر دي. تاسو په دې ورځ کې خیرات کوئ. دا د خیرات ورځ ده، دا د کومک او د امداد ورځ ده. په دې ورځ کې تاسو د یتیمانو سره، د کونډیانو سره، د غریبانو فقیرانو سره مرسته کوي، کومک کوي. دا صدقې او خیراتونه چې دي دا ستاسو د ګناو د لرې کېدو ذریعه ده. ان الحسنات یذهبن السیئات، دا نیکی چې دي دا بدۍ لرې کوي. نو ستاسو ګناو به الله پاک در معاف کړي. د ګناه څخه یو څوک نه دی خلاص. د هغې کفاره په دغه خیرات باندې ده، په دې امداد باندې ده، کومک باندې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیدګاه په لمانځه کې وښځو ته خطاب کوي: تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. خیرات وکړئ، ما تاسې ولیداست چې ډېر د جهنم هغه داخل سوي، جهنم ته اچول سوي اکثره تاسو ښځې واست. نو تاسو خیرات وکړئ، د جهنم د اور نه ځان په خلاص کړئ. الصدقه تطفئ غضب الرحمن. دا خیراتونه چې دي دا د رحمان خدای غضب آراموي. خپل هم خیراتونه وکړئ، د دې غریبانو د دې مسکینانو لاس ونیسئ. نورو ته هم امر وکړئ چې د خلکو سره مرسته وکړي، کومک وکړي، امداد وکړي. د نورو بچانو هم د ځان بچانو بولئ. خپل همسایګان داسې وبولئ لکه خپل اولادونه چې مو وي، چې ستاسې همسایګان وږي او تاسو ماړه یاست. دا خو د رحم و شفقت تقاضا نه ده. تاسو کوشش وکړئ خپل ځانونه د دې خراب صفت چې بخل دی د دې نه ځانونه وباسئ. په دې ښه صفت باندې ځانونه متصف کړئ چې هغه سخاوت دی. حدیث شریف کې راځي سخی چې دی الله پاک ته نږدې دی. سخی چې دی و مخلوق ته نږدې دی، خلقو ته نږدې دی. او سخی چې دی و جنت ته نږدې دی. نو که تاسو خلقو ته ځان نږدې کوئ نو په مالونو کې سخاوت وکئ، امداد وکئ، مرسته وکئ. بالخصوص په افغانستان کې چې د افغانستان خلک د ډیرو کلونو څخه په ډیرو سختیو کې راتېر شوي دي. جهادونه یې کړي دي، قربانۍ یې ورکړي دي، کورونه خراب شوي دي، تجارتونه یې له منځه تللي دي، ځمکې یې له منځه تللي دي. یقینا ده چې ډیر اسباب د سختی او د فقر پر دې خلکو باندې تیر شوي دي. الله دې ټولو ته وزونه ورکړي.
کدا د فقر اسباب ورته متوجه و کورونه خراب شو خو په عوض کې یو لوی قیمتي شی راوړي چې هغه دین او اسلام او عقیده یې وساتله جنگونه یې وکړه جهاد یې وکړي رب جل جلاله دې ځنې قبول کړي په نتیجه کې خپل مذهب خپل دین خپل عقیده وساتل په دې عمل کې 50 کاله جنگونه روان دي او دا جنگونه پر ځمکه باندې نه و دا جنگونه پر خاوره باندې نه و دا جنگونه پر عقیده باندې و دا پر ایمان باندې و دا پر اسلام باندې و د دې لوی شاهد دا دی چې نن دا اسلامي نظام رالی او دا شرعي نظام رالی خلق آرام سو جنگونه پریښول کدا د ملکیت جنگ وای یا د ځمکې جنگ وای اوس هم جنگ روان وای ولیکن دا جنگ د اسلام او د عقیده او د مذهب د تحفظ او ساتنې جنگ وو نو په دې جنگ کې هر څه لمنځه ولاړه کورونو هم لمنځه ولاړه سرونو هم د منځه ولاړه مالونه هم د منځه ولاړه یقیني ده چې د افغانستان خلک به په غربت کې وي اوس همت پکار دی لکه د جنگ په میدان کې چې دا میدان وګټي او دا کاروان یې در خپل منزل ورساوه اوس چې دا کاروان هم در منزل ورسي چې خپل په مابینس کې دی یو د بل سره کومک او تعاون وکي او کوشش دی وکي چې په خپل لاس او په خپل مهنت باندې خپل ځانونه خود کې پاکي غنیان مالداران دي د خپل غریبو نادار ورونو سره یتیمانو معلولینو او فقیرانو سره مرسته وکي کومک دی وکي بل ته نه احتیاجي بل څوک ستاسو ضرورت نه در پرکی ستاسو حاجت نه پرکی نه د بل په مرستو باندې موږ به حاجت کېدای سو نه حاجت مو داغو په مرستو نه پرکیږي موږ به کوشش کوو چې خپل حاجتونه خپل یو د بل سره پرکو تاسو کوشش وکړئ دا خپل خرابي خپل آبادی کوي یو د بل کومک سره وکړئ او خپل په کار باندې خپل مصروف شئ تجارتونه وکړئ راکړي ورکړي وکړي غنیان خلک دي د دې غریبانو سره مرسته وکړي د مال چاغه تجارت په وکړي کاروبار په وکړي یو د بل د کومک سره وکړي د افغانستان پر خلکو باندې پر هر کور باندې رحم او شفقت کول دا پر هغه اصل مرکز باندې چې د قبول د صدقې ځای دی پر هغه باندې احسان کول دي ځکه چې د افغانستان خلک په ټوله دنیا کې په موجوده وخت کې مجاهدین دي او د اسلام او د دین ساتونکي دي ښه امتحان یې ورکړي په دې وخت کې افغانانو ښه امتحان ورکړي د اسلام او د دین او د عقیدې په ساتنه کې او دا یقینا مجاهدین دي نن خو دنیا دا د جهاد او د اسلام او د دین او د مذهب د نامه سره نفرت کوي نن په ټوله دنیا کې اسلام غریب دی
ان الدین قد بدا غریبا وسيعود غریبا. دا دین چې دی په ابتدا کې هم داسې غریب لکه نن چې تاسو ورته ګورئ ټول دنیا د دین په مقابل کې ولاړه وه. په دین کې په اسلام کې دا خلک په شمیر باندې وه، دا یې شپږ، دا یې اووه، دا یې اته، دا یې نه، دا یې لس، داسې به زیاتېدل. د یا وسې حساب شروع چې مسلمانان کېدله په دې دین اسلام کې داخلېدل، داسې په شمیر باندې و. د یوه څه بیا روان و تر دغه اندازې پورې چې نن الله پاک دنیا کې دا اسلام ورساوه. اسلام داسې و ټوله دنیا د اسلام ته متوجه وه چې دا غږ آرام کی، دا غږ ورک کی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هکله به مشورې کېدې چې دا غږ څنګه د نبی علیه السلام آرام کی. په دار ندوه کې مشورې وسولې، بالاخره پرېکړه دا سوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به وجني قتل کوي، به شهیدوي، به الله پاک جل جلاله زمینه ورته برابر کړه د هجرت چې بیا مدینه منورې ته هجرت وکړي. مسلمانانو باندې پر سر ورونه بلیدله، خو الله جل جلاله دا اسلام کامیاب کړي. دا اسلام چې نن په دې دنیا کې ویني، دا اسلام نن خلکو ته ډیر نابلده دی. د اسلام خبر ورته نابلده ده، د اسلام احکام ورته نابلده دي. لیکن دغه اسلام نن دغه افغانانو، دغه مجاهدینو، دغه اسلام چې په ټوله دنیا کې دنیا ځنې په نفرت کې روانه ده، خو دوی په ډیر محبت باندې راپورته کوي او د دې قرباني ورکړي مالونه او زامن او اولادونه، دا ټول در دې اسلام قربان کړه او دا اسلام یې راپورته کوي. نو یقینا دغه د افغانستان مسلمانان چې دي دا مستحق دي پر هر کور باندې رحم کول، دا پر جهاد باندې رحم، دا پر اسلام باندې رحم، مستحقین دي. تاسو کوشش وکړئ خپل نیمه ډوډۍ یو د بل سره شریکه کړئ، کومک سره وکړئ، امداد سره وکړئ او پر پوښتنه وکړئ د خلکو پر حال باندې، په حال یې ځان خبر کړئ. که حکومت دی که رعایت دی، کوشش دی وکړي یو د بل د امداد او خپل کومک او تعاون سره شریکان کړي. دغه نن ورځ موږ ته دا رایادوي چې الله پاک دغه حکم دی چې تاسو به اضحیه کوئ او دا به فقیرانو ته ورکوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته وویله چې خلک فقیران دي، تاسو چې کله اضحیه وکئ وچوئ مه، بس تا خلکو ته تقسیموئ کنه، ورکئ، امداد وکئ، کومک وکئ د خلکو سره. هغه وخت کې په مدینه منوره کې د خلکو غربت و، اوس د دې خلکو غربت دی او د دې خلکو ضرورت دی. تاسو یو د بل کومک سره وکئ، امداد سره وکئ. دا الله پاک مشروع کړي دي دغه دپاره چې ستاسو منځ کې دا تعاون او کومک. نن ورځ به غنیان هم اختر تیروي، فقیران به هم تیروي. تاسو نن وینئ غنیان به په څنګه غنا کې تیروي او غریبان به ورته ګوري د غنیانو ته، او دا فقیران به تاثر او غم کوي چې زما دا فقر او غربت دی او د دا غنا ده. ګوري تاسو د دې فقیر پر زړه باندې ملهم ورکښېږدئ، کومک ورسره وکئ، امداد ورسره وکئ، د نظره یې مه باسئ او پر کورو یې پوښتنه وکئ، په حال یې ځان خبر کئ. دا د الله جل جلاله یو لوی رحم دی چې نن ستاسو خیرات او ستاسو صدقه خلق در څخه قبلوي. سبا به داسې وخت راسي چې ته به د خپل مال ګرځې، څوک یې در څخه قبلوي نه. نن لا دغه وخت دی چې نن یې ستاسو خلق قبلوي. ته د دې فقیر او د دې غریب احسان ومنه
چې ستا څخه صدقه قبول کړه، ستاسې خیرات قبول کړي، چې الله جل جلاله پر دې باندې تا ته اجر درکړي، تا ته ثواب درکړي. بخل چې دی دا په مؤمن مسلمان کې نه راځي. دا بخل د نفاق علامه ده. منافق بیا بخیل وي، هغه تصدق نه کوي، هغه خیرات نه کوي، ځکه هغه دې ته عقیده نه لري چې آخرت ستا یا الله پاک ما ته پر دې باندې اجر راکړي. او څوک چې سخاوت ولري او تصدق کوي، هغه کې بیا نفاق نه وي، هغه کې منافقت نه وي. نو د منافقت څخه د خلاصېدو یوه لاره دا ده چې بس سړي کې سخاوت الله پیدا کړي. سخي سړی چې دی هغه منافق نه وي، هغه د نفاق خلاص. او یو سړی چې د مال در سر په هغه حقوقو کې تیر شي، نو هغه بیا در سر هم تیریږي د الله دپاره. بس دا د دې سړي پر صادق ایمان باندې دلیل دی. دا مال چې الله پاک تا ته درکړی دی، دا یو امتحان دی الله په تا باندې کوي. الله پاک د مال د درکولو سره تا ته د مصارفو ځایونه هم ښولي چې په دغه ځای کې ته مصرف که، خو که هغه ځای رالی ته پکې مصرف نه کې، نو ته بخیل هم سوې، په یو بد صفت باندې متصف سوې چې تر دغه بد صفت نو په اسلام کې شته نه. او که دې بې ځایه مصرف کوي، په خپل ځای کې دې نه کوي مصرف، بې ځایه دې مصرف کوي، بیا نو مبذر و مسرف شوې، بیا هم په یو بد صفت باندې متصف شوې چې هغه د اسراف و د تبذیر صفت دی که نه. نو نه به بې ځایه مال مصرفوې او په ځای کې بیا مصرفوې. دا د الله جل جلاله یو مسؤلیت دی، ستا په غاړه باندې الله درکړی دی که نه. بې ځایه مال مه مصرفوئ. که مو یوه ذره مال بې ځایه مصرف کوي چې نه د دنیا خیر پکښې کېدي نه د آخرت، نو دا ته په تبذیر کې رالی، په اسراف کې رالی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. دا اسراف کوونکي چې دي دا اخوان الشیاطین دي. او کله چې په خیر کې مصرفوې، نو هغه چې هر څومره مصرفوې په هغه کې بیا اسراف نشته، هغه بیا ښه صفت دی، دا د سخاوت صفت دی. الله ته د نږدې کېدو صفت دی، مخلوق ته د نږدې کېدو صفت دی. نن کوشش وکړئ دا خپل مالونه د مسلمانانو په ګټه مصرف کړي، د مسلمانانو په مصلحتونو کې مصرف کړي، د خیر ځایونه جوړ کړي، مسجدونو کې مصرف کړي، مدارسو کې مصرف کړي، په تعلیمي ادارو کې مصرف کړي، په داسې ځای کې چې هغه ستاسو دپاره خیر شي. په کتابونو کې مصرف کړي، قرآن شریفانو کې مصرف کړي، نیکانو خلکو ته ورکړي چې ستاسو په مال باندې، ستاسو په دې صدقه باندې هغه د الله عبادت وکړي، ته به ورسره شریک شې. لارې جوړې کړي، پلان جوړ کړي، خپله یې جوړ کړي، خپله لاس په کار شي. موږ هم در سره کومک کوو، داسې نه کوو چې موږ به ځان خلاصوو، تاسو پر ذمه به یې دراړو. موږ چې څومره په وسه کېږي په عام المنفعه کارونو کې او په مرستو کومک کې د غریبانو، دا فقیران سائلین، دا موږ څو وخت ورته ویله چې دغه په بازار کې دا سوال کوونکي، دا په یو اسلامي نظام کې بده خبره ده چې دا فقیران سوال کوونکي ګرځي، دومره محتاجین وي، او دا وی اسلامي نظام. دا به تاسو خامخا جمع کوئ، دې ته به تنخوا مقرروي، دې ته به د کور کفایت ورکوي. دا مو ټول کړه، دا په کابل، کندهار، په ټولو ولایاتو کې تاسو به دې ته تنخوا ورکوي، دې ته تنخوا ور مقرره شوه. اوس مو په د اختر کې ورته ویل چې دغه اوزهیې خو پر دوی باندې نه کېږي،
تاسو دغه بیت المال سره و دغه سائلینو ته وضعیه ورکوي، کومک هم ورسره وکوي او پر حال هم ځان خبروي. دا یقیني ده دا کندهار کې چې دا سائلین دا زنانې پر دې سړکانو پر دې جمپونو باندې بناستې وې، ډېر زور یې غوښتي که نه. دا مې دغه ټول چې تاسو ټوله کې اوس دغه یو جماعت مقرر دی چې هغه دا سائلین که په مسجدانو کې سوال کوي که پر سړکانو کې دا ټولوي. دا تاسو ته وایم که دغه سائلان تاسو ته په نظر درځي هغه دغه مجاهدینو ته په لاس ورکړي، دې دپاره خپل ځای جوړ دی او دې دپاره معاش مقرر دی او دې ته نفقه ورکول کېږي. دا محتاجین دا هم د دې خلکو بچان دي، اولادونه دي، دا راټول کړي که نه. اوس بله ورځ دی راته ویلی وایي په دا د کندهار د محتاجینو په مرکز کې 1500 محتاجین دي. 1500 د هلمند سره روان کړي دي چې 2000 شي. دې ته مال اکمالات یې وکړي، کومک ورسره وکړي. دا مخدره مواد دا چې موږ بند کړي دي دا موږ په یو سیاسي عمل باندې نه دي بند کړي. دا داسې نه دی چې موږ د دنیا څخه امتیاز پر غواړو. ورونو ما ودی ته ویل مال دا ناروا دي، دا ګوري تاسو په سترګو ورته ګوري چې دا زموږ افغانان یې داسې در په دره کړه. دا په شریعت کې ناروا دي. لا ضرر ولا ضرار په اسلام، ضرر به په اسلام کې نه وي، نه به بل ته ضرر رسوي نه به ځان ته رسوي. ولې دا ضرر رسوي؟ دا مخدره مواد خدا دې موږ وینو چې دا دې زموږ خلک قرباني تباه شوه. دا په شریعت کې حرام دي، دا بند کړي. موږ چې دا مخدره مواد بند کړي دي دا مو د خپل عقیدې له مخې بند کړي دي. او دا بزګرانو ته دا د مخدره موادو قاچاقبرانو ته د الله په خاطر وایم چې دا کار بند کړي. دا پر دې مسلمانانو ورحمېږي. دا یوازې زما وظیفه نه ده، دا ستاسو وظیفه هم ده. قسم په الله که ما په دې کې نیت کړی دی چې زه به پر دې باندې ګټه اخلم یا به زه د دنیا څخه امتیاز پر اخلم. ما په عقیده باندې بند کړي دي، په شریعت مې بند کړي دي. دا یو شرعي امر دی. نو تاسو چې دا شرعي امر دی دا زما نه دی، دا ستاسو هم دی. تاسو مسلمانان یاست، په دې مکلف یاست چې دا شریعت عملي کړئ. په دې باندې تاسو وکړئ، تاسو خپله بند کړئ. دې ته ضرورت مه پیدا کوئ چې مجاهدین درځي او بیا ستا کښت راړي که نه. خو ته خپله واړوه د اسلام په د حکم په وجه باندې. علماو ته دا وایم چې دا کار بد و، دې خلکو ته هغه بدوالی بیان کوي، دا بد کار دی. ته وینې یوازې په دغه کندهار کې 1500 محتاجین ناست دي. په دې کې عام خلک هم دي، په دې کې قسم قسم خلک. زه بله ورځ ورغلم په مرکز ورننوتم، بیا هغه سړي راټول مولوي صاحب راکښته کېږه، ما بیا در باندې راټولېږي، ځان نسي ځینې ایستلی. ډېر خلک دلته ګرځي، ښه ځوانان. دا یو ځوان ته چې ضرر رسېږي د دې مسؤلیت په څوک پر غاړه باندې اخلي؟ خدای ته به څه وایو؟ دا ستا په کښتو کرونده باندې چې یو مسلمان تباه کېږي. قاچاقبر ته هم وایم د الله په خاطر چې اوس حکم شوی دی دا بند شوه، دا کار بند کړي، تاسو یې بند کړئ. پر دې خلکو باندې موږ رحم کوو. دا زموږ ورونه دي. دا دغه یو سړی چې په افغانستان کې یو سړی زما په لاس باندې اصلاح شي، یو سړی د دې امارت په لاس اصلاح شي، یو سړی ستاسو په لاس اصلاح شي، الله جل جلاله ته به د دلیل دپاره پیش کړي. یو سړی دا چې ستاسو په لاس ډېر خلک اصلاح شي. نو موږ خو د دې یو چې الله جل جلاله دې زموږ په لاس باندې اصلاح راولي. اول دی خو الله موږ اصلاح کړي، الله دې په موږ په لاس باندې نور خلک اصلاح کړي. نو د دې غریبانو امداد او کومک نن دا نظام چې ولاړ دی دا دغه غریبانو د دې فقیرانو په دعاګانو ولاړ دی. دا تاسو مالداران چې نن مالداران یاست، موږ چې نن حاکمان یو، دا دغه غریبانو دعاګانې دي. الله دې د دې د شراب مخ موږ ته نه رااړوي کله چې موږ ته شراب وکړي مظلومان
غریبان الله مجید دې حال وساتي. ګورې د دې مظلومانو د شیرا په مقابل کې د الله حجاب او پرده نشته. الله بالذات د دې غریبانو د دې مظلومانو شرا اخلي او قبليه. د یو مظلوم په شرا باندې بسته نظام غورځي، بسته کورنۍ تباہ کوي. نو د دغو زړونه برانیسو چې دې سره کومک وکړو، مرسته وکړو، امداد وکړو د دې غریبو خلکو سره. ما څو ورځې مخکې د دیت مسله علماو ته وویل چې تاسو دا پرېکړه وکړئ دا دیت که پر موږ باندې راځي موږ د خلکو دیت ورکوو، یو قتل خطا سوی و، بیا دې وځي پر بیت المال باندې. مال تاسو وګورئ دا بیت المال باندې راځي که پر دې سړي باندې راځي، د دې پر عاقله راځي. بالاخره دا کتابونه وکړه، کتاب کې لیکلي ول دا بیت المال شي دا د ړنګیانو، دا د کڼیانو، دا د کونډو، دا د یتیمانو، دا د غریبانو حق دی کنه. دا به د چا په شخصي ګټه کې نه استعمالیږي، دا به دغه تور کوي کنه. دیت کچيري رالی د خلکو پر عاقله باندې یا پر قاتل باندې رالی، دا به د بیت المال نور کوي کنه. دا بیت المال د دغه غریبانو حق دی. نو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې دغه حقوق د غریبانو د مستحقینو ټولو ته ورکړو. دا یو امتحان دی، په ټولو باندې امتحان دی. هر یو په خپل مسؤلیت کې په امتحان کې راغلی. کلکم راع کلکم مسؤول عن رعیته. په امارت باندې هم امتحان دی، په حکومت باندې، په رعیت باندې هم امتحان دی. الله دې ټول په دې امتحان کې سره کامیاب کړي. ورونو دا اجتماع او اتحاد یو د بل تعاون او کومک کېدای شي زموږ مسؤلیتونه تر یو اندازې پورې سرته سره ورسي. که زموږ ستاسو مابینځ کې اتحاد او اتفاق نه وو بیا به دا مسؤلیتونه هر یو به په خپل مسؤلیت کې ناکام وي. نو موږ به هم کوشش کوو چې ستاسو مسؤلیت پوره کړو. تاسو هم کوشش وکړئ چې د امارت مسؤلیت پوره کړئ. د امارت مسؤلیت دا دی چې تاسو ته به هغه لاره درښیي چې هغه ستاسو د دنیا او د آخرت په ګټه او تاسو ته به دین درښیي. دا مسؤلین چې موږ مقرر کړي دي د دې لپاره نه دي چې تاسو وایي تاسو باندې ظلم وکړي او تاسو عزت پایمال کړي. هغه د دې لپاره دي چې تاسو ته دین دروښیي، تاسو ته شریعت دروښیي، تاسو ته قرآن پاک دروښیي، تاسو ته دیني علوم دروښیي. د دې لپاره مقرر شوي دي. ستاسو حقوق تاسو ته تامین کړي، د مظلوم دفاع وکړي، د ظالم څخه حق واخلي او عدالت وکړي. د دې لپاره دي. الله دې موږ ته د دې توفیق راکړي. تاسو بیا دا مسؤلیت لري چې دغه امیرانو اطاعت وکوي کنه. د دې هغه امر چې د شریعت خالف نه وي، یقیني ګناه او کفر نه وي، بیا تاسو اطاعت کوي کنه. نو که تاسو او د دې شفقت او رحم به دا جامعه جوړوي، بیا به دغه امن او دغه وحدت او اتفاق به بیا ثابت پاتې. او که په موږ کې ظلم پیدا سو الله دې نه پیدا کوي. که موږ د منصب په کوشش کې سو چې خپل منصب وساتو، خپل قدرت وساتو او خپل عزت وساتو او بیت المال غنیمت وګڼو او په خپل شخصي مصارف کې مصرف کو او تاسو بیا پر موږ باندې بدګمانه یاست، زموږ اطاعت نه کوي کنه، موږ بیا تاسو باندې بدګمانه یو، بیا به دا نظام جی دغه امن به بیا د بیا امنی سره مخامخ کیږي. ورونو الله پاک جل جلاله ش امن را وستلې دي، شپر شت را وستلې دي. نو تاسو د دې مسؤلینو سره کومک کوي، مسؤلین دي تاسو سره کومک کوي، مسؤلین دي دا خپل رعایت دا دي د ځان د اولاد په شکل باندې وبولي. دا یا اولادونو دي لکه خپل اولاد سره چې څنګه معامله کوي د خپل رعایت سره دغه سی وکي. کدی اولاد نو بولی بیا امیریت نشي کولای. که تاسو نو بیا دا امیران د خپل پلرو په مرتبه کې ونه بولل، په دغه سیسترګ مورته ونه قتل، په قدر مورته نه ونه قتل، بیا نو بیا تاسو اطاعت نشي کولای. تاسو کوشش وکړئ دواړه خپل حقوق ادا کړئ، نو به الله په دې امن کې به وساتي. د اختلافونو نه ځان وساتي، د ټکرونو نه ځان وساتي. په خپل مابینځ کې هم چې څه
خوابتیایو مستار څه مستغه سره یېرې کوي که نه. بیا بالخصوص د دغه اختر مبارک په برکت باندې بس یو نوې زندگی سره شروع کوي، ټول معافي سره وکړي که نه، یو د بل عفو سره وکړي. زه به ټولو ته زه عفو کوم، الله پاک تاسو معاف کړي. الله جل جلاله تاسو ټول صغیره و کبیره ګناوې الله در معاف کړي. الله جل جلاله مو په آینده کې ښه توفیق په برخه کړي چې الله پاک د اسلام او د دین د خدمت لپاره ښه توفیق درکړي. تاسو په دې مجلس کې ټول یو د بل عفو سره وکړي، زړې بدی سره پرېږدئ، نوي بدی سره پرېږدئ. حکومت او رعایت دواړه سره ورونه سي، سره د پلار او د زوی حیثیت سره پیدا کړي، رحم وکړي، شفقت وکړي او یو د بل تعاون سره وکړي. دنیا درته متوجه د ستاسو دغه وحدت نشي برداشتولی. قسم قسم کوششونه شروع کړي دي چې دا نظام ګډوډ کړي، نو دې نظام پسې سپکې سپورې وایي یا نور بلایو پر وایي. ورونو دا اوس د اسلامي نظام دی، شرعي نظام، دا دیموکراسي نظام نه دی. دلته په دې ځای کې دیموکراسي نظامونه تیر شوي دي، نو دا هغه دیموکراسي دپاره خلک بیا کوشش کوي چې بیا یې راوګرځوي. خو دا موږ تجربه کړه چې دیموکراسي د انسانیت د نجات او د کامیابۍ لاره نه ده. ورونو دغه اسلام یې د کامیابۍ لاره ده، دغه شریعت یې د کامیابۍ لاره ده. اوس د مسلمانانو دپاره دا پکار دي چې په دین باندې ځان پوه کړي، په شریعت باندې ځان پوه کړي، په نظام باندې ځان پوه کړي، د علماو څخه دې پوښتنې وکړي، د علماو هدایات دې ومني او قبول دې کړي، او علما دې کوشش وکړي چې هغه شرعي حکمونه خلکو ته بیان کړي. د اختلافونو څخه علما دې هم ځان وساتي، یو د بل په خلاف دې نظرونه نه وایي، او خلک دې هم ځان وساتي. او د دې کافرانو د چلونو څخه باید تاسو ډېر ورته متوجه سئ چې هغه دا کوشش کوي چې اختلاف جوړ کړي، یو خبره راپورته کړي. دا اوس خو دا مطبوعات داسې شوي دي چې دا سړي په جیب کې ورسره دي، دروغونه وایي. دا زه درته وایم چې ما داسې خبرې اورېدلې دي چې خالص بهتان دی. زما په حق کې داسې خبرې کړي دي چې خالص دروغ دي که نه. ما ته دا معلومیږي ټول کذب دی، درواغ دی. د دې شیطانانو پر خپلو مجاهدینو ورونو باندې تاسو اعتماد وکړئ، باور په وکړئ، یو د بله تاسو خپل په منځ کې اعتماد او باور د لاسه کړئ. ښه حکومت دی. دا زه ته دا د دې شیطانانو خبرې دي. دا حکومت ټول شموله حکومت دی. دا خبره راخسته پلانۍ نسته پکښې کې، پلانۍ نسته پکښې کې. تاسو خو یو وارې د حقیقت په سترګه باندې وګورئ، په څلورو سترګو ورته وګورئ چې دغه خلک چې پر تاسو باندې حکومت کوي دا څوک دي، دا د کومې خوا راغلي دي، دا څنګه خلک دي، د دې سابقه وګورئ، د دې موجوده حالات وګورئ. ورونو ګرد خو نسي حکومت کېدای. دا چې په حکومت کې دي هغه مسؤلیت لري. د دې و عمل ته وګورئ، و کار ته وګورئ، که مریی دی، که حبشي دی، که غوږونه پرېږدي، که پزه پرېږده، که هر څوک دی، خو د هغه و عمل ته وګوره، و کردار ته وګوره، نظام ته وګوره چې څه کوي، پر کومه خوا ځي. نو الله جل جلاله دې د دې تبلیغاتو بدو تبلیغاتو څخه وساتي، خپل نظام دی اطاعت یې وکړي، د شیطانانو د دې نورو په وسوسو باندې مه خطا کېږئ که نه. اوس نظام پر ښه خوا باندې روان دی، د شریعت پر خوا روان دی. موږ هم دا پوره کوشش دی، دا عهد در سره کوو، دا وعده در سره کوو چې موږ به د شریعت خلاف، د الله د دین خلاف یو قدم هم نه اخلو. چې هغه ستاسو زموږ شریکه ذمهواري ده د الله بندګي، د هغه په دننه کې به ستاسو سره موږ کوشش کوو که نه. ورونو مسلمانانو، تاسو نن په دنیا کې وینئ مسلمانان ډېر مظلوم دي، خو افغانستان ته چې رب جل جلاله دا په برخه کړه چې الله پاک امن پکښې کې راوستی، او دا کافر وتښتېدی او دا کافر مات سو. دا د دې جهاد برکت و، دا د دې مسلمانانو د وحدت برکت و که نه. الله جل جلاله دې نور موږ ته د دې توفیق راکړي چې جهاد او دا جهادي مبارزه ثابته وساتو که نه. جهاد د مسلمانانو د سرلوړۍ یو عمل دی که نه. چې کوم قوم جهاد پرېښی دی، هغه قوم الله ذلیل کړی دی، هغه الله خوار کړی دی که نه.
کم چا چې جهاد د ځان دپاره عمل ګرځولی دی الله کامیاب کړی دی. الله جل جلاله دا مسلمانان د دې اسلام او د دې دین په وجه باندې خپل نصرت ورسره ملګري کړی دي، نصرت او کومک یې کړی دی. دا موږ په سترګو ولیدل. دا د هیڅ چا دا توقع نه وه چې په افغانستان کې به دغسې حالت راځي لکه دا اوس چې راغلی دا امن و صلح. دا کافران چې په دې اشر باندې راغلي وکړه، الله پاک شرمنده ذلیل خوار وشړله کنه. الله پاک لرې کړه مسلمانانو ته الله پاک دا اسلامي نظام ورکړي. دا الله پاک څه دا خواست و چې رب جل جلاله دې په ټوله دنیا کې دا ظالمان داسې وشرموي لکه په دې ځمکه د افغانستان کې چې الله وشرمول. اوس یو بل یرغل چې پر د مسلمانانو پر حریم باندې دې کافرانو روان کړي دي چې پرون پر افغانستان و، نن بیا د فلسطین پر مځکه باندې د دې کافرانو یرغل او د دې ظلم روان دي کنه. د الله پاک صدا غواړو چې رب جل جلاله دا د فلسطین اشغالګر دغه ظالمان دا الله داسې وشرموي لکه دلته چې الله د غربیان وشرمول. پروردګار عالم دی دا فلسطین مسلمانان د دې ظلم څخه د دې کافرانو د دې ظالمانو څومره لوی ظلم دې ظالمانو روان کړی دی. امریکا په حمایت کې دی. تاسو پرون واوریدل چې امریکا د دې اوربند دا پریکړه ویټو کړه ده، یعنی هغه ته منفي رایه ورکړه. 14 ملکونه د هغه په مثبت رایه وکړه چې دغه فلسطینیانو باندې اوربند وشي، لکن دغه ظالمې امریکې چې دلته په افغانستان کې ظلم کاوه هلته په فلسطین کې ظلم کوي. نن د امریکې په دوستي باندې خلک خوشحاله دي کنه. امریکې دوستي د ځان لپاره کامیابي بولي، خو دغه در لوی ظالمه دغه امریکا ده کنه. د فلسطین د ټولو مسلمانانو قاتل امریکا ده. اسرائیل د امریکا په زور باندې غورځي، که امریکا نه وي بیا دا یو شور هم نشي خوړی. لیکن امریکا پر خلکو باندې بندیز ولګه او زموږ ملک ته 12 هیوادونو خلک نه راځي، د افغانستان د عجم نه راځي. ولې؟ دا د افغانستان حکومت پر دې خلکو کنټرول نه لري کنه. نو ظالم ستا دغه د بشریت سره دوستي ده. دا اوس چې ته د ښځې او ماشومان په ورو کې سوځې، یو داسې حالت خو چې د برداشت نه دی د دې ظالم. لیکن د بشر د حقوقو ادعا دی کوي. ولی په افغانستان کې د بشر حقوق پایماله شوي دي؟ ولی ښځې په کار کې نشته؟ ولی د ښځو تعلیم بند شوی دی؟ ولی د ښځو مکتب بند شوی دی؟ ولی پوهنتون بند شوی دی؟ ولی امر بالمعروف رامنځته شوی دی؟ ولی حجاب لازمي شوی دی؟ ولی په ښځو حجاب؟ ولی بلا محرمه ښځې نه پرېښول کېږي؟ دا د بشر خلاف دی. ای ظالمه، دا ته چې اوس په دې فلسطین کې دا د بشر خلاف کوې، ښځې ماشومان ته خو ما خو ښځو ته عزت ورکړي که نه، ښځو ته مې عفت ورکړي، په ښځو مې حجاب واغوستی، د ښځو مې پرده وکړله که نه، فحاشي مې ختم کړه، بد اخلاقي مې ختم کړه، دا خو ما عزت ور په برخه کوي. تا څه وکړله؟ تا یې پر سر باندې توپک ور نیولی دی، بمبار پر کوې، شهیدانې د منځه یې وړې که نه، ماشومان د مور په غېږ کې له منځه وړې. دا ستا بشریت دی؟ دا ستا انسانیت دی؟ ورونو پر مسلمانانو باندې رحم نسته کنه. دا ګوره دا مسلمانان دي. تاسو د دې کافرانو یو کافر ملک وینئ کنه چې دغسې په راټول شوي دي او دغسې له منځه وړي؟ که دا مسلمانان دي هېڅوک غږ هم نه کوي، مسلمان هم غږ نه کوي، کافر هم غږ نه کوي. مګر دلته دا اسلامي امارت باندې چې د خلکو حقوق پکښې کې محفوظ دي، پر دې باندې ټولو نارې دي. نورونو الله جل جلاله دې مسلمانان کامیاب کی. مسلمانانو کامیابی په وحدت او په اتفاق او په یووالي کې ده. موږ ولیدله ورې دا په دې ځای کې جنګ و، د اشغالګر چې وه د هېڅ چا عزت خوندي نه و، د هېڅ چا، نه د نر نه د ښځې نه د ملا نه د عامیانو نه د رعیت نه د حکومت، ټول په یو خطر کې روان. اوس چې الله پاک دا وحدت راوستی، یووالی راوست، د ټولو عزت پر ځای دی. الله دې د ټولو مسلمانانو وحدت راولي.